مفتي صاحب محترم السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به وي. یا پوښتنه مې لرله دلته زموږ یو ملګری دی هغه وایي زما 2 کوره دي او 2 موټره دي او 10 لکه افغانۍ راسره دي. نو د کور نه مې استفاده کوم او د موټر نه مې استفاده کوم. هغه یو کور یو موټر چې دی هغه استفاده نه کوم، هغه هماغسې ولاړ دی او 10 لکه افغانۍ مې راسره شته دي. په دې باندې وایي څومره زکات کېږي، د زکات اندازه څه قسم ته زه مشخصه کړمه. نو که په دې هکله باندې لږ معلومات راکړې ډېره مهرباني به مې وي. والسلام علیکم. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. اثر د جنتی نظر ورپورې و یو کیف داستا د بڼورو سترګو سیوري و یو کیف اثر الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو کس دی چې هغه 2 موټر لري، 2 کورونه لري او 10 لکه افغانۍ لري. دغه د زکات ورکولو طریقه څنګه ده؟ د ورور په جواب کې باید ووایم چې او کورم یو ضرورت دی خپله پکې اوسي، نو په دې کې خو زکات نشته. پاته شوه 10 لکه افغانۍ او همدارنګه هغه موټر او هغه بل کور، نو دې هغه به هم قیمت کې د 10 لکه افغانۍ خو نغدې ورسره دي او موټر او کور د قیمت کې چې په څومره روپۍ دي. بیا به د ټولو پیسو نه زکات ورکړي. په 1 لک کې 2.5 زره افغانۍ دي. نو په 1 لک افغانۍ کې 2.5 زره افغانۍ د زکات دي. نو په دغه حساب باندې دی د 10 لک افغانۍ هم زکات ورکړي. په هر 1 لک افغانۍ کې 2.5 زره افغانۍ دي او هغه موټر او کور د قیمت کې دغه قیمت چې هر څومره لکه روپۍ شوي په هر 1 لک روپۍ کې به 2.5 زره افغانۍ ورکوي او د 1 لکو نه چې کمې شوي بیا 2.5 زره افغانۍ دې په 1 لک روپۍ باندې تقسیموي. نو که کمې په غو کې هم کېږي، دا نه چې تنها په 1 لکو کې کېږي په ټیټو کې نه کېږي، نه په نورو کې هم کېږي. نو د هغې په حساب باندې چې په 1 لکو کې 2.5 زره شي، نو په 500 کې به څو شي، په 80 کې به څو شي، هغه خپله بیا معلومیږي په اسانه طریقه باندې. نو دا ورور دی داسې وکړه چې 10 لکونه دی د هر لک افغانۍ 2.5 زره افغانۍ کېږي او موټر او کور د قیمت کا چې څومره افغانۍ شوې د هر 1 لک افغانۍ په مقابل کې د 2.5 زره روپۍ زکات ورباندې تیر شوی وي او د ده سره دغسې ایښي وي، بیا دا زکات ورباندې شته دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابان کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسان دیوبندي حفظه الله. جنتی نظر ورپورې و یو کیف داستا د بڼورو سترګو سیوري و یو کیف اثر د جنتی نظر ورپورې و یو کیف جانان هغت یې چې بې روح پتا مین جانان هغت یې چې بې روح پتا مین عیان ورته داستا د ښکلا لوري و یو کیف عیان ورته داستا د ښکلا لوري و یو کیف اثر د جنتی نظر